کله چې د یو ښځې سړي تړه شوي نو هغه څه رنګې کارونه کوي. السلام علیکم ورحمت الله. کو تاسو د جنسیاتو متعلق علم ترلاسه کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرائب کړئ او د بیل آیکن هم دباوکئ. شکریه. ګرانو دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده چې موږ ته به څنګه پته لګي چې آیا د دې وخت کې د زنانه چې دی د دې زړه شوی دی او د خپل خاوند نه د دې وخت کې جنسي تعلقات یا جنسي تسکین غواړي. د دې ډېر اسان دغه دی، دا موږ له د دې نه ځان پوهول پکار دي، ځکه چې ډېرې ناچاکۍ د دې په وجه راځي چې زنانه کله چې دی نو د جنسیاتو تسکین غواړي خو خاوند په هغې نه پوهېږي او زنانه د حیا د وجې په خولې ویلی نه شي. یو خو دا دی چې زنانه به په هغه ورځ ځان ډېر زیات سینګار کوي او خاوند ته به مخې ته کېږي او خاوند ته به وایي چې وګوره دا ځای مې څنګه دی یا دا ځای مې څنګه دی، او هغه ځایونه به ورته یادېږي چې په هغې سره د جنسي تعلقاتو بروالی یا د دې برانګېختي په چې ورته وایي هغه پیدا کېږي. کو د دې واړې وړوکې به دې په غېږ کې هلې ښکلۍ وې، او یو دا دی چې کور والو ته به ډېر ژر وایي چې خوب راغلی دی او تا له خوب درځي که نه، یا په هغه ورځ به خاوند ته ووایي چې چای درله په حکم که نه، یا درته د پایو یو کپ به درته راوړي هغه به درته کېږدي. مطلب دا دی چې ښځه به ډېره زیاته په مینه کې وي. د دې مطلب دا دی چې ښځه جنسي تسکین غواړي. کو کله هم داسې ښځه وکړو یا داسې وي چې هغې خپلې سینې هغه داسې بربنډوي یا خاوند ته ښکاره کوي چې خاوند دې ته وګوري او ده کې د جنسي هیجان پیدا شي، نو دغې وخت نه پته لګي چې دې وخت کې زنانه چې ده دا د کوروالي او د جنسي تسکین غواړي. امید دی چې ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم دباو کې. د ځان ډېر خیال ساتئ. د الله